بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن غواړم یو مسله د ځینو ځوانانو ته چې په مطبوعاتو کې رسنیو کې او په ځانګړې توګه په ټیک تاک کې راځي او بعضې مسایل مثلا افغان یم افغان نه یم، پښتون یم تاجک یم فلانه یم او دا یم دغه مسایل دپاره ما ورته یو لنډه خبره وکړمه. هیله ده چې زموږ ځوانان دا ومني واوري. ګورئ، په نړۍ کې هر هېواد ځان ته یو هویت لري. د هویت پر بنیاد باندې جوړ سوي دي او دا یو ملي هویت ده چې یو ملت لري. ملت هغه ده چې مختلف قومونه راټولېږي د یو ضابط لاندې. قوم خو هغه ده چې د ژبې وینې نژاد تعلقات سره لري، یو ډله دوی راټولېږي په ټولنه کې. بیا په یو جغرافیه کې چې ټول سره راټول سي د یو ضابط او قاعدې د اصول لاندې بیا د یو ملت جوړېږي. په ټوله نړۍ کې دا شیان شته. هر مملکت کې د دنیا مختلف اقوام و قومونه شته، مختلف پوستونه شته، تور دي، سپین دي، زیړ دي، حتی لا داسې دي چې مخالف برعکس یعنې د یو بل کلتور و فرهنګ لري. هغه خوراکه چې یو لري بل نه لري، هغه رواج چې یو لري بل نه لري، هغه دین چې یو لري بل نه لري، هغه رسوم چې یو لري بل نه لري. دا ژبه یې فرق کوي او الحمدلله په افغانستان کې خو یو رواج، یو مذهب، یو کلتور، یو فرهنګ ده. هماغه پلو چې په بدخشان کې پخېږي، په نیمروز کې هم پخېږي، او په کونړ او په ننګرهار او په هرات او په وردګ او په پکتیا او په مزار او په پنجشیر ټولو کې پخېږي. مړي تکفین یو ډول ده، واده یو ډول ده، اختر مراسم یو رقم دي، نوروز ما یو ډول دي، نور عنعنات چې میلمه راغی میلمه لاړ ټول یو دي، ژبې ټول یو دي. دا پښتو دري اومي ژبې دي چې خلک پرې غږېږي. نو بنان اصلي خبره د ما دا ده چې هر هېواد په یو هویت جوړېږي. صحیح ده چې افغان کلمه دا ما مخکې ویلې وه، اوس بحث څوک نسي. دا خو له فارسه موږ ته افغان ویل کېده چې بیا عربان راغله افغان وستن بګان و بګن و بګن اصلا یو دیوتا وه تقریبا 1400 مخکې 3.5 کاله مخکې د شاپور د ساسانیان دوم پادشاه اول شاپور ورته وایي. په ایران کې یو کس و، هغه بتپرستي شکل و چې هغه دیوتا ته یې بګن ویلې. چا چې اطاعت کوه بګان ورته، چا چې نه کوه افغان الف چې د سانسکریت ژبې په مخوی یا پېشون پایس باندې راسي هغه برعکس کوي. لا ټول دنیا کې د فارچونیټي انفارچونیټي او هغه څه راسي، مثلا پازبل امپازبل یو پاسوند ورکوي بیا برعکس کېږي. نو دا د پښتنو د افغانان چې په دې سیمه کې دي، په دې جغرافیه کې او په لر پښتنو کې چې دي، دوی دا نه مانه، دوی ته افغان ویلې. اب ب نه وه، مثلا فیس ولا ګاف نه وه، غین څه په عربي کې امویان عباسیان څه دا افغان ورته وایي. لکه موږ داسې هندوان پټان وایي، یعنې موږ خپله پښتانه یو. بعضې دا پښتو پښتون له کومه دا پښتوس پښتویس. تاسې ریګویدا کتابو ته لاړ شئ، ارتوډوکس ته لاړ شئ، دا ټول شیان پکې شته. دا خو ژبه تغییر کوي. کابل نه و، کاپول و، کاول څه کابل څه، پښتوس و، پښتویس و، پښتوس و، پښتون څه، بخنخ څه له پښتانه پکنه. نو بنان دا کلمه په هغه راځي او افغان کلمه هم تشریح شوله. دلته بیا هویتونه وجوړېږي. تاجکستان یو مملکت وروسته جوړ شه. اول به دا وایي دلته خراسان یو لویه حوزه وه، عربان ورته ویل دې ته. عربانو چین ته بیسین ویل، دا هند هم عربان ایښی ده. اندلوسیا هسپانیې ته او دغه سیمو د اروپا سیمو ته که دوی نو هلته ډېر پراخ شوي وی، مثلا وضعیت لوی شوی وی، بیا ټول سیمې ته اندلوس نومونه یې کېښودله. معمولا دغه سیمې ته خراسان ویست. دا 9 حوزې وې په ګډون د یو سیمه د شمال د هند او اوسنی پاکستان چې یادېږي، چین بخښنه غواړم. نو سینګیان د چین دا مسله ته تبته پورې. نو بنان دا قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، نیم اوسنی ایران، افغانستان، پاکستان، دا دغه حوزې وې چې مربوط دی خراسان ورته ویلې.
بیا دا چې کله چې عربان دیجن لاړه هر قوم راجیک ځان ته یو هغه جوړ کړل هر ملت راجیک ځان ته مملکت جوړ کړ نوم یې پکې خود یعنی ملي هویت یې پکې خود دا زمانم چې زیاتره افغان کلمه پښتنو ته استعمال ده دوی سرکشه و سرتنبه و نه منله مثلا بت پرستی نه منله مارم پس دا دوم نوم دی افغان بیا ملي هویت هم ده دا هم باید ومنو مثلا ازبکستان جوړ سه اکثریت خلک پکې ازبک و ازبکانو جوړ که اصلا که اکثریت هم نیم فرق نه کوي او څوک یې جوړوي دغه په نوم یادېږي او دا اوسنی چین ولې ورته وایي چین امپراتور و چین په نوم یې جوړ کړ یا عربستان سعودي ولې ورته وایي السعود بن محمد بن المقرن په 1850 کې د په درها ورته وایي نجد هغه کې حجاز نجد دا هلته حکومت کاوه ځکه د یوه کورنۍ راغله بېرته په 1930 کال کې السعود کورنۍ ورته وایي ترکمن یو کس جیګ سه ترکمنستان یې ځان ته جوړ کړ ترکمنان وو همدغسې ازبک جیګ سول ازبکانو جوړ کړ بیا پسه په جنوب فرق کې تاجکستان هم جوړ سه تاجکانو خواهش شروع کړ همدغسې هر چا په خپل ویت د موږ هم ستر بابا احمدشاه بابا رحمت الله علیه راپورته سه درانیان پښتنو دا هغه جوړ کړ افغانستان جوړ کړ بنیاد یې هوتکیانو کېښود هغه هم پښتانه وو نو بیران پښتون ته افغان ویل دوی افغانستان نوم پې کېښودل دا چې اوس وایي افغانستان اوسنی نوم ده وارداتي ده دا خو ګورې ته 450 کاله مې خوشحال بابا نه دی ویلي چې د افغان په رنګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم یا خپله د فردوسي په دې کې لاړ شئ افغان افغانه ویل سوي دي یا مثلا تاسې د رحمان بابا شعر وګورئ که کشور د افغان په متحر شي د هر بیت مصره مې لال د زعفران چې که څنګه داسې یو بل د مالیاتو وته خو د افغان کلمه یې ویلې ما د شاپور قصه وکړه چې 1400 کاله مخکې د میلاده ده افغان او بګان راغلی دلته مطرح سوی ده په شعرونو په دې کې راغلي دي خپل احمدشاه بابا یو امپراتور د ترکیې و د عثمانیه هغه د خط لیکه شای افغان ورته ویل ځان ته یو دا ومنو خیر دا وروسته څه وخت دا بعضې وایي د عبدالرحمن خان په وخت پسې اول دا در عریضه کول چې مثلا انګریز کېښوده نو بالاخره نو په یوه صورت پښتانه اکثریت یې وینا نه دي خو نو څنګه انګریز لیونه د اقلیت نوم دي افغان یعنې پښتون یعنې اکثریت بیا دا هم نه منمه خدای نه خپله اجازه بیا داسې د عبدالرحمن خان په کېښوده څو کاله مخکې عبدالرحمن په 1880 کېناسته خو یو څه 4 کاله شاوخوا کېږي مخکې عبدالرحمن خان ناست سید هم د 4 کاله مخکې خو نوم د کېښوده 300 کاله مخکې 4 کاله څه نقص دی په دې جغرافیه کې ده ما وخت عرض وکړه چې خراسان مزار چې ځان ته خپل هویت ځان ته تثبیت کړه چا چې وطن جوړ کړه هېواد یې جوړ کړه هر قوم چې و هماغه نوم یې پکې و دا ملي هویت څه په تاجکستان کې هم دا اوس ازبک ژوند کوي قزاقان ژوند کوي قرغیزستان ژوند کوي تاتاریان دي عرب دي قریش دي دا راغلي دي مثلا دا بخاري شریف او ترمیزي او داسې ګویا دا ټول عربان دي بنیاد لغه چې راغلي سیدان دي او داسې نور قومونه روسان هم هلته ژوند کوي ما هم ملي هویت دا مني اوس که څوک یې نه مني زه د خپل ځای ته لاړ شي پخوا هم داسې و چې مملکت جوړاو څوک به چې خوښ نه و او به خپل قبیلې او قوم خواته ته هغه مملکت کې به ژوند کاوه معلومه اوس په دنیا کې ټول خلک په هر مملکت کې د انګلستان کې زه ژوند کوم دلته هره طایفې و ټیف کسان ستا قوم تبار و ټغر سره ده تبر و ده من ټول په یو هویت باندې د برټش په نوم باندې ژوند کوي او ضابط قوانین ته ګوري سیستم دولت ته جوړ کړی ده په ځای څوک حق او عدالت تامینېږي نو بنان افغانستان هم ملي هویت افغان ده دا په ټولو باندې مساویانه تقسیم ده که ووایي چې دا د پښتون ته تعلق سوی ده خو پښتون باندې هم تامین سوی ته ومنه اوس جرمنیان ځان ته دوج وایي فرانسویانو ته المانیان وایي نور اروپا ته جرمنیان وایي موږ هم پښتانه یو فارس و عرب موږ ته افغان ویلې هند موږ ته پټان وایي مشکل دې کې نشته هویت هر څوک مني ما وخت یاد کړل ډېر مملکتونه دي چې په نوم باندې یادېږي د قوم په نوم باندې ځکه هغه قوم جوړ کړی ده همدغه هویت تثبیت کړی ورته ورکړی ده تر موږ دا کار نه ده کړی هر یو دا کار کړی ده ما د عرب مثال درکړه د مرکزي اسیا مثال هم درکړه نور مملکتونه په دنیا کې شته داسې قومي هغه لري دا هویت ته اوس افغان هم پښتون ته طرح سوی ده دا ومنو
اما ملي هویت هم ده دا ومنو دې کې چاته خو ضرر نه کېږي. اوس راسو بعضې خلک ځان ته وایي چې زه افغان نه یم، زه دا نه یم او تفریقې جوړې، دا پروژې دي. اصلي خبره دې به همدغه ده، دا له بهر نه هر زمان و وخت او پروژه جوړېږي. موږ دا پروژې ډېر لیدلې دي، تفریقې مې لیدلې جوړې کړي دي، د قوم نه تضادو نه له استفاده سوې ده چې منځو کې جنګ کړی، بل استفاده ترې ګټه کړې. ځینې رهبران وو، ځینې کسان خاصا دا د جهاد په نوم چې راغلي وو، دوی چې را دوی رسوا اساس دوی جهاد نه کوي، دوی غله وو، مفسدین وو. نو څنګه اوس په حکومت وکړي قومي مسایل یې منځته راواچوله چې ته دا یې څه ته راغلی. هغه دې نه مخکې نه و دا شی ټول پېدله او خلک دنیا هوښیار دي، پوهېږي چې قومي مسایل معنا نه لري. په دغه جغرافیه کې ژوند کوو، ټول سره مساوي ژوند کوو. افغانستان کثیر الاقوام دلته ډېر قومونه دي، هر څوک حق لري دلته ژوند وکړي، هر چا دا وطن د صاحب دې وطن ده، دا کوم معنا نه لري چې څوک ده. بعض به وایي چرا پښتنو حکومت میکنه، خو بعض وایي که کورنۍ پاچاهي حکومت کوي او کور پاچاهي کوي، هغه ته بل څه نه وایي. بعض وایي نه نوم ولې قومي ده، بیا تاجکستان قومي نه ده، ازبکستان نه ده. یعنې دلته دا خبره معنا دا چې دوی اهداف لري. اهداف چی دي؟ دغه وختو کې ول دا مسله ډېره حل سوې ده، پښتنو ته کنځلې کېږي، سپکې سپورې ورته ویل کېږي، د غرب پروګرام ده چې پښتانه دې ته وهڅوي چې د طالبانو ملاتړ وکړي، په طالب شکر وباسي او هغه دغه جغرافیه وساتل شي په اوسني حالت کې. اهداف دي که نه، راوستل سوي دي او ډله ده. دوی ته پیسې ورکوي، دوی پوه کوي چې تاسې که پښتون خپله دا خبرې کوي خو څوک نه مني. تاجکانو ته، هزارګانو ته، ازبکانو، نور زموږ ورونو ته وایي، افغانانو ته وایي تاسې دا خبرې وکړه، اسناد هم جعلي راباسي. تاسو کوم لیدلی کوم سند سره ووایي، تاسو په پښتون سره ته یې جعلي است، دا بل بیا جعلي وایي نه ده. چې راویم کې یو زیړه ورقه راوړي، خو داسې کوم چې اخبار ده وایي چې بېرته بیا نه درته وایي دا څه شی و. لکه یو وخت کې دغه د اکبر پاچا په وخت کې جلال الدین محمد اکبر دا وایي پښتنو سره جنګونه ډېر وکړل، د ارجې کې پښتنو سره په مشکل ګرفتاره کېده، جنګ ډېر کاوه پښتنو. د دې لپاره د راشپوتیانو مثلا د برهویانو، مرخټیانو، مثلا د نور کرشنیانو، رامیانو، دا قومونه د هند راوپارئ، پښتنو ته د یهود صفت ورکړه. نو څنګه مستند کړي په دربار کې او لیکوالو پروین نعمت الله هروي هغه یو کتاب لیکه، لاس لاندې و د خان جهان پهلوان بهلول ته کتاب لیکه، د ورغه د کتاب نوم بدل که مخزن افغان پکې ده. دې که ولیکه چې پښتانه یهودان دی، ولې د ارمیا په د قیس رشید د خالد بن ولید په سلسله کې یو کس په نوم د ارمیانه زوی ده که څوک ده، افغانه په نومه ده، افغانه په نومه ده، هغه سره دی غواړي سر ورکړي. خیر پنجشیر هم نو په پنجشیر سر خوري، پروان پانامه سره سره خدای پانامه راغلي، مثال یو شکل ورکول بامیان برمان راغلي. دا یو شی داسې یو شی جوړ کړل. نو هغه وخت نور څوک نه ورته، هغه نه وه تکنالوژي، نه وه لابراتوار، نه وه ډي ان اې، نه وه دا شیان. دا خبره دا 400 کال تاوېدله. هر چا ته چې واسې ورته وایي دا چا ویلې ماخذ چېرته ته چې ورته بېرته مغزر افغاني ته نعمت الله هروي کتاب ته نعمت الله هروي ته چې وایي چې اسناد له کومه څه ماخذ هغه چې نه لري. خو دغه شی جوړ کړه چې یو هندوان راوپارئ چې هغوی چونکې یهودانو سره باید جنګ وکړي. دغه لپاره ځکه اسلام مغولو وړی و، مخکې تللی و سلطان محمود غزني په، خو مغولان هغه ته پلی کاوه. نوي چې کسان مسلمان شوي هندوان دوی احساسات راپاروله، دغه لپاره پښتنو سره غوښتل چې قوت جوړ کړي، جنګ جوړ کړي. داسې یو مسله کله کله سیاست کې رامنځته کېږي. لکه اوس دا خبره حل سوې ده، دوی ته وایي تاسې جګ څه دا خبرې وکړئ چې د پښتانه په هر ډول باندې طالب ومني. بل نقص بله دوی ته فایده دا ده چې زه دا پښتنو ځوانانو ته چې اول نه ما ویلې دا پیام ده چې دوی بلایفو ته مه ورځئ، دا فایده نه کوي، دوی کومه دقیقه خبر نه کوي، دوی حقیقت نه درته وایي. اوس دوی مثلا وایي جغرافیې ته پښتانه راغلي دي، څوک ولې جغرافیه ښه، ته له بخارا راغلی، تازي وې، ته له جوګیانو له ډلې نه راغلی، له خوا راغلی، خزره دې خوا د جغرافیه ښه څوک خالي وه چې خالي وه صحیح ده، خو زه راومینوله نه ما بودیم. نو ته چې یې نو ته بیا دومره بې غیرته وې چې ته لاړلې پښتون ته دې خاوره خوشې کړه، خاوره د ناموس حیثیت لري، ته ناموس ته پرېښوده. خو دا په خپله دا مساساتي خبرو ته موږ نه ورځو.
د مسایل پرېږدو ځکه دوی د موږ نه دي مارز وکړي افغانستان کثیر القومي د ټولو کور ده ټول هغه یوه ډله دا کار کوي یو مخصوص کسان دي ځوانانو تاسو مه ورځئ دوی لایف ته ورسره کینئ دوی ته نور هم تاسو شخصیت ورکوئ بل هدف د دوی دا ده چې دوی د متحدین د مخالفینو رازیاتوي ته مجبور هلته یوه خبره وکړې نور تاجک د موږ خواږه ورونه موږ نه ناراضه کېږي د موږ ښکلي ازبکان ورونه ناراضه کېږي د موږ هزاره زحمتکش ورونه ناراضه کېږي ځکه ته هلته ځې مجبور خبرو کې دی خو پروژه لري دی تا راپاروي او تاسې ورځئ هلته کینئ ورسره خبرې کوئ شخصیت ورکوئ دا ډیپلوماسي ده او سړی د چیغې وایي پرېږده خوشې کوه چې وچرېږي آخر کې ستونی درد وکړي غلی سي ته چې ورځې نور هم دته لابي کوي نور هم ورته بازار کوي نور هم شخصیت ورکوي نور هم راپورته کوي نور هم ورسره غږېږي قصې ورسره کوي دا خلک پرېږدي دا نور څوک نه تاییدوي دا پروژې دي دې خوا ته سیاسي پروژه لري دې خوا ته دا هدف لري بل چې نه لري دنیا هم نن سبا غواړي چې هغه قوم هغه هېواد کې چې یو قوت زوروري قوم زوروري یا جنګ کوي یا ځان ته صاحب وایي اکثریت یې هغه تیتهیي وهي ټکوي تقسیموي تقسیم کړي ویشي ضعیفوي عابدات تاریخونه فرهنګونه پرې ورکوي تاسو ګورئ دغه 20 کاله په جمهوریت په وخت کې د پښتنو په سیمه کوم آبادي کېدله کوم تاریخي اثار جوړېدل د احمدشاه بابا کور د پرانه دور کې و چا جوړ کړ یا مثلا ډېر داسې پروژې دي راځي له پاکستان نه له بل نه دې ته پام کوئ متوجه اوسئ منان آخري خبره دا ده چې پروژه د دوستانو راځي د افغان یم افغانستاني یم افغانستاني څه معنی په زوره ځان مهاجر کوي یعنې د افغانانو په خاوره کې اوسېږم افغانستان یعنې د افغان څه پښتنو ځای کې اوسېږم نه خطر کوم ځای راغلی هویت یې چې په زوره یا لاړ سې او بل شی ځان ته ووایه افغان خو بیا بېرته استعمال افغانستاني یم ځان شرمول دا ښه خبر نه دا بعضې کسان دا کار نه کوي دوی پرېږدی چې همداسې تشویش وکړي دا طالب ته لابي کوي خلاصه بله خوا ته غواړي د پښتنو مخالفین نور هم زیات کړي پښتنو نه نفرت پیدا سي نور قومونو که تاسې لایف ته ورسئ دوی سره کښېنئ تاسو د پښتنو مخالف زیاتوئ که ورنسئ هېڅ نه زیاتېږي همدا یې ګوره دا خپل همدا اوس تاجکان دي موږ ورونه ازبکان هزارګان نور قومونه همدغه ډله لټي ورته وایي تفرقه اچویه ته پښتون ته څه وایه پښتون تا ته وایه تل جنجال جوړوي بلته نو بنان بهتره خبره دا ده چې دا خبرې ما وکړلې چې په هر هېواد کې یو ملي هویت ته په هغه هویت ټول راټولېږي دا بنیاد نه جوړ سوي دي افغان کلمه د موږ ملي هویت ته ټول په همدې کلمه راټولېږو دا چې ځینې وایي پښتون ته ده او فلاني ته دې شام سې ګرځېمه یو هویت ته د ټول افغانستان ده دا جغرافیه د افغانستان په نوم ده دغسې نور هېوادونه دي په خپلو نومو باندې دي د یو څو ځوانانو احساساتي خبرې چې پروژې دي ورکول کېږي دوی هغه دغه کسان چې دوی هویت هم اصلا معلوم نه ده که دوی پلار نیکه درلوده فامیل درلوده دوی ته بیا ویله دا خبرې مه کوئ شرم ده دوی بې شرمه بې حیا دي نو بنا دوی پروژې لري دوی لایف ته مه ورځئ هیله درنه کوم بیا آخر کې بیا خواهش کوم قطعا دوی ته ورنسئ چې خدای نخواسته خصوصا بیا پښتنو ته چې پښتنو مخالفین ته زیاتوئ تاجکان ته هم چې مو ورځئ ستاسې تاجک مخالف زیاتوئ هزاره ازبک ته هم مو ورځئ تاسې ازبک و هزاره مخالف زیاتوئ بل دا خلکو ته شخصیت مه ورکوئ چې نور هم طالبان تقویه کړي یا نور قومي مسایل ته لمن ووي د بهرنیو پروژې منځته راوړي ومن الله التوفیق ستاسو ورور عزیز مارج